الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې موږ ځان ته یا بل ته د QRC کوډ جوړ کړو؟ یعنې دا ډول نشانونه مو په ډېرو شیانو لیدلي وي چې کله یې سکین کړئ د هغوی ادرس، موبایل نمبر، کمپنۍ نوم، هر څه درته ښکاره کېږي. نو راځو چې څنګه به دا QRC ځان لپاره یا د خپلې کمپنۍ لپاره څنګه جوړ کړو. نو لومړی راځو یو اپ د پلی سټور څخه را ډاونلوډوو. هغه اپ چې کله موږ ډاونلوډ کړو، نو مثلا ما له مخکې نه ډاونلوډ کړی دی QR کوډ ریډر. دا به خلاص کړو. کله چې دا خلاص کړو، نو دلته یو دا نشان دی چې تاسو ګورئ، دا نشان، او دوهم د QRC نشان دی. دا نشان دا کریټ وهو. کله دا باندې کلیک وکړو، نو دلته زیات اپشنونه لکه پروفایل، بزنس پروفایل، کمپنۍ پروفایل، کانټاکټ، میسیج، ټیکس، ایمیل، ویب سایټ چې په هر څه باندې تاسو جوړوئ. مثلا زه شخصي جوړوم، کومه کمپنۍ چې نه لرم، پروفایل خلاصوم. کله مې چې پروفایل خلاص کړ، دلته جاب ټایټل، موبایل نمبر، فون نمبر، ایمیل آی ډي، ویب سایټ، اډریس، دا ټول ورکوم. مثلا دا ښه نام ډکوم، مثلا زه یې داسې ډکوم. دا هنه چې کله موږ ټولې ډکې کړو، دا شی ایمیل هم دا به ایمیل ډک کړو، ویب سایټ به ورکړو، همداشان اډرس به ورکړو. نو د کریټ باندې کلیک به وکړو. خو ما مخکې نه جوړ کړی دی، په دې باندې کلیک نه کوو. نو راځو زه هغه درته چیک کوم چې څنګه چې مثلا سکین کوئ. اوس دلته ما یو تیار جوړ کړی دی، سکرین شاټ مې اخیستی دی. نو دا دی. اوس کله چې زه کلیک وکړم، وګورئ دلته نیم HB کینګ پروډکشن، ټایټل یوټیوب ده، فون نمبر دا ده، ایمیل اډرس دا ده، ادرس دا ده. دا یوه خوندوره ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب